د سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول دریمه برخه واورېده. نن شپه مو د دې ناول څلورمې برخې ته هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو واورېدل چې وړانګه او زرغون سره جوړه شول او د خیمو مخې ته د خړو ماشومانو د راتلونکي په اړه فکرونه کول. تر دې ځایه را رسېدلي وو چې زرغون لږ وړاندې د خیمې مخې ته د ولاړو ماشومانو له ډلې څخه غټکي ته د ورتلو اشاره وکړه. ماشوم منډه ور واخیسته. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې واورئ. زرغون لاس ورته ونیو. د ماشوم په کوچني لاس یې خپلې ګوتې راتاو کړې. لږ یې زور کړ. بیا یې ورته ویل څنګه یې ځوانه؟ ماشوم ښه یم. نوم دې څه دی؟ یارګل. آفرین یارګله. ورشه شاباس مور ته دې ووایه چې مخ دې درته ووینځي. مور مې نشته. ولې چیرې تللي؟ نه هغه مړه شوې ده. له دې سره زرغون څک څک وکړل. وړانګه هم ورته راوړاندې شوه او د یارګل په سر د شفقت لاس راتېر کړ. دواړه خواشیني روان شول. په لاره کې څو ځله د وړانګې په لو لوګې خویه شو خو هغې به ژر بیرته سم کړ. وړانګه پر خیمو لیکل شوو نمرو ته پښه نیولې شوه او زرغون ته یې وویل دا نمرې د څه دي؟ زرغون وویل دا د خیمو او بلاک شمیرې دي. د همدغه شمیرو له لارې خیمه او بلاک په اسانه پیدا کیږي. وړانګې کتابچه پرانستله. د پاڼې په سر کې یې ولیکل خیمه 22 او بلاک 4. زرغون وربوز ورکوک کړ او ورته ویې ویل څومره ښکلی خط دی لکه د پخوانیو میرزایانو. وړانګې ژر خپل چپ لاس د خط د پاسه کېښود. بې واره یې وخندل او ویې ویل ملنډې مه وهه. زرغون ویل نه له زړه درته وایم راځه اوس یې مه لیکه له ما سره شته بیا به یې زما له کتابچې ولیکې. زرغون غوښتل چې د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه یې وپوښتي خو چې څل زړونه به یې هم یو ځای کړه نو واره یې نه پرې راتله. د لونګ خبره ور په زړه شوه چې په لوی لاس ځان په شنه بدۍ ککړه نه کړم. بیرته به د زړه له غوښتنې وګرځېد. له یو نیم ساعت ګرځېدا وروسته وړانګه ځای په ځای کېناسته. په سپېرو خاورو کې یې پلته یې ووهلې. زرغون ته یې وویل زه خو ستړی شوم. زرغون ویل خیر ده دمه وکړه. دا د منډې کار نه ده او نه د یوې ورځې کار ده. په کراره به یې وکړو. زرغون تر خوا ودرېد او د ګلمکۍ خبره ور یاده شوه چې ویلې یې دوی دومره نازکې دي چې د سهار په لمرم سوځي نو په ټکنده غرمو کې به یې په خیمو ښې وګرځوې. زرغون همدغې خبرې ته په سوچ کې وه چې له لرې څخه د وا انجینر صاحب غږ شو. زرغون چې ور وکتل نو څو ګامه وړاندې د یوې خیمې مخې ته یو خړکالی سړی لوڅې پښې ولاړ و. بیا یې د وا انجینر صاحب غږ وکړ چې زرغون ښه ورته متوجه شو نو ویلې یې راځئ دلته به دمه وکړئ په خاورو کې مه کښېنئ. زرغون وړانګې ته وکتل او ویې ویل راځه چې ورځو. وړانګه د پښو په سره شوه. چپ لاس یې ولګاوه او لکه لوګرې په ډېر ناکام پورته شوه. هغې له خدای همدا ساعت غوښته ځکه نو غبرګ ور روان شول. له روغبړ وروسته خیمې ته ننوتل او لا ناس نه و چې زرغون ورته وویل نوم دې څه دی؟ زرولي. له کومه ځایه راغلی؟ له ننګرهاره. څنګه
دا ځای دې خوښ دی؟ په خندا یې وویل په موږ هم هماغه د مړي کانه شوې. ولې خدای دې نه کړي؟ له مړي چا پوښتلي وو چې ګور ته ولې ځې؟ ده ویلي وو چې له ناکامه، نو زموږ هم له ناکامه خوښیږي. ځوان سړی د ناکامۍ خبره مه کوه، ته ښه وایې، خو دا ناڅاپي کار ځوان او زوړ نه غواړي. واده دې کړی؟ اوهو شکر ده، د خیلخانې څښتن یم. د خیلخانې په اورېدو سره وړانګې زرغون ته وکتل. زرغون ورته وویل واده یې کړی او د اولادونو پلار ده. وړانګې وویل څو اولادونه دي دي؟ مال د خدای 4 نجونې دي او که هلکان 3 نجونې او 1 هلک. وړانګې وویل ښوونځی خو به پرې وایې؟ نه، خو زوی مې لا د ښوونځي د تلو نه دی، کوچنی دی. وړانګه او لوڼې دي؟ په لوڼو خو موږ ښوونځی نه وایو. وړانګه ولې؟ ځکه بیا خلک 100 او 100 خبرې کوي. وړانګه د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، ولا له ناکامه به پسې ګرځو، ځکه وایي له کلي ووځه خو له نرخه مه ووځه، نو چې په کلي کې څه دود وي هغسې به کوو. وړانګه ګوره دا څنګه چې ته وایې، نو زموږ کلی هم همداسې و. خپلې لوڼې خو یې ښوونځي ته نه استولې، خو ښوونځي ته زموږ په تللو هم خوښ نه و. تل به یې زما پلار ته پیغورونه ورکول. زرولي وویل نو چې دومره معلومات درته شته بیا له ما څه ته پوښتنه کوې؟ وړانګه له تا ځکه پوښتنه کوم کله مې چې پلار پوه شو چې نوره یې په کلي کې شپه نه تېرېږي، نو کلی مو پرېښود او ځینې بار مو کړل، ځکه پلار مې ویل تر دې کلي نه کلی ښه دی. له دې سره زرولي پورته شو، ویلې وبښئ له تاسو سره په خبرو شوم، چای مې له یاده ووت. زرغون چای نه څښو، هسې ستا خبرو خوند راکړ، که نه موږ دومره نه ایسارېدو. زرولي نه، بې چایو خو مو نه پرېږدم، ځکه خپل د پلار نیکه دود او پښتونواله به نه خرابوو. زرولي دا خبره وکړه او په لوڅو پښو ووت. یوه شیبکۍ وروسته بیرته خیمې ته راننوت. زرغون ته نږدې ورکېناست، د هغه په زنګون یې لاس ورکېښود او ویلې ښه انجینر صاحب، د پوښتنې عیب دې نه وي، اوس نو تاسو هم ځانونه راوښایئ. زرغون وویل موږ دې هم وطنداران یو. ښه تاسې هم د جلال آباد یئ؟ که د جلال آباد نه یو نو د افغانستان خو یو. زرولي وخندل په افغانستان کې د کوم ځای؟ زرغون زه خو د کابل یم. زرولي او دا؟ زرغون دا به درته خپله ووایي. وړانګه زه دې نږدې وطنداره یم. جلال آبادی یې؟ اوهو. زرولي نو دا ستا لهجه خو لږ فرق لري. زرغون لهجه خو دومره لویه خبره نه ده، ځکه لهجه خو د یو کلي بل کلي سره هم فرق کوي، ته خو لا د یوه ولایت ښیې. زرولي د تقدیر کارونو ته ګوره چې د یو او بل ولایت سره جوړه کړي یاستئ. زرغون څه معنا؟ زرولي تاسې مې ښودلی، د خدای کارو ته ګوره، ښځه د جلال آباد او خاوند د کابل. زرغون ورته وخندل او وړانګې له شرمه سترګې ځمکې ته نیولې وې. د پتناسه له کړپ سره زرولي پورته شو، پتنوس یې راوړ، د چای یوه پیاله یې د وړانګې او بله یې د زرغون مخې ته کېښوده. د چایو له څښلو او مننې ویلو وروسته
دواړه له خیمې ووته. زرغون: زرولي خانه، که خدای مکړه څه ستونزه وه نو موږ ته ډاډه ووایه. وړانګه: له دې بله لویه ستونزه څه کیدی شي؟ زرغون: د څه شي ستونزه؟ دا چې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي. ولې نه لیږي؟ هغه یې ټوکه کوله. زرولي ویل: توکل په خدای، بیا هغه ساعت او هغه مصلحت، دا د کرارې خبرې دی. وړانګه: زه هم وایم چې د کرارې خبرې دي، خو نیت یې له اوس نه شرط دی، ځکه خدای پاک وایي ته حرکت کړه او زه به برکت. نو د هر کار نیت دی چې وکړ بیا خدای پکې برکت اچوي. زرغون په خندا وویل: زرولي، تر څو دی چې هو نه وي ورته ویلي نو نه دې پرېږدي. زرولي: که په یوه هو کېږي نو دا یې در هو. وړانګه: نه، یو ځان خلاصول وي او یو د رښتیانو هو وي، خو تا اوس ځان خلاص کړ. زرغون: زه زرولي خانه، زه به پرېکړه در وکړم، خو منې به یې. زرولي: سمه ده، چې هر څه پرېکړه دې راوکړه زما منظوره ده. زرغون وویل: وړانګې ته به یې هم منې؟ وړانګه: منم یې، خو هسې نه چې د زرولي پلوي وکړې. نه، سمه پرېکړه به وي، د تاسو دواړو په خیر ده. زه نو ویې کړه. دواړه ښه غوږ شئ. د ښوونځي جوړول په وړانګې شو او د نجونو ورلیږل په زرولي. زرولي وویل: یاره، بیخي مې در سره خوښه ده. وړانګه د خدای دومره تکړه کړي چې ښوونځی جوړ کړي، نو که په دا درې لوڼې مې څوک له کلي شړي یا مې کور ته اور اچوي نو هم زه به یې راستنې نه کړم. وړانګه: ولې څوک لیوني دي چې د تا کور ته اور اچوي؟ په دې کې د چا څه کار ده؟ خپلې لوڼې دي او خپل دی کار، نه یې ته د چا کره خوري او نه یې بل څوک د تا کره. زرولي: نوره مه پسې ګرځه، خو د ښوونځي جوړول په تا او د لوڼو ورلیږل په ما. زرغون په خندا وویل: یاره زرولي جانه، ایله چې د وړانګې د زړه خبره دې وکړه. زرولي: څنګه یې کوې؟ یو خو میلمنه ده او بل بې له هغې هم د تورسرو خاطر ګران ده. زرغون: کور دې ودان، هوښیار سړی، د هوښیارانو بلا ورک وي، لاس دې راکړه، د خدای په امان. د پوهنتون وختونه. زرغون لکه بل کار یې نه درلود، کری ورځ به په کتاب پورې نښتی و. ځینو به له همدې امله د کتاب چینجی باله. له ښوونځي به چې راغی نو پس له وخته به یې په یوه لاس کې کتاب او په بل کې د غوا غړوندی و. د پټیو په پولو به یې هم غوا څروله او هم به یې خپل سبقونه لوستل. د کلي له هلکانو سره یې ډېره ناسته پاسته نه کوله، ځکه له هغوی سره یې ورګ هم نه و برابر. هغوی په وس کې تر ده ښه و، هم په خېټو ماړه و او هم یې ناز ډېر و. زرغون د خدای بیچاره، بې مور او بې پلاره، په ګېډه نهر او په تن لوڅ. د کلي هلکانو هم چندان ډېر خیال نه پرې راوړ، نه چا پوښته او نه یې شاړه. مشر لور به سهار و ماښام همدا د سبق ویلو خبره ورته کوله او ویله به یې همدا سبق به دې په درد ولګېږي، او د دې لپاره چې هغه خپلو درسونو ته ښه ځیره کړي نو سین به یې ورته ښوروا او غره به یې ورته غوښې کړ. همدا به یې ورته ویل که درسونو کې خواري وکړې نو خپله ګټه به دې وي، ټول عمر به سپین لاس او سپینې پښې ګرځې، لوی منصب ته به ورسېږې، نه به دې د موټرو کمی وي او نه د پیسو، ګټه به ځان ته کوي او خدمت به دې خلک کوي. له دې خبرو سره به زرغون را رڼکی شو او په کومه شپه به یې چې ورور ورته دغه وړه خبرې وکړې نو بیا به د شپې تر ډېره ټوغه ناست و، یا به یې لیکل کول او یا به یې کتاب لوسته.
زرغون د خپل زیار او د هغه د ورور د هڅونو له برکته په کانکور ازموینه کې پوهنتون ته بریالی شو. د پوهنتون پر مهال زرغون له کوره مسافر شو. له ناچاره ورځې په لیلیه کې پاخه واړول. 6 میاشتې وروسته به کور ته تلو، ځکه یو خو یې بې له هغې لاس خالي وه، که به کومه روپکۍ ورسره هم ونه، بلې ورځې ته به یې سپموله، په ځان به یې سخته تېروله. زرغون د ادبیاتو پوهنځي کې وه، خو دومره درس به یې وایه چې د پوهنتون ډېرو محصلینو به د طب پوهنځي د محصل ګمان پرې کوه او له همدې امله به یې ډاکټر باله. په پوهنتون کې به کله ناکله زرغون د خپلې بېوزلۍ په فکر کې شو. د خپل ورور خواري به وره په یاد شوه چې د مټو په زور او ډېره سخته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. هغه بیا نیمایي کوي، نیمایي یې ما ته رالیږي او پاتې نیمایي یې دوی په ټولو سره ویشي. د غریبۍ دې هم مخ ورک شي، که څومره ښه زلمی هم یې، خو چې جیب دې خالي وي نو یوه ټنګه نه ارزي. زرغون به کری ورځ د پوهنتون په انګړ کې په روانې لوس زده کوه. د ورور لارښوونې به ور یادېدې. کله کله به یې له ځان سره ویل کال بل کال ته فارغېږم، کورنۍ مې ګېډې راته خیشتې کړي، او په دې تمه چې زرغون به را فارغ شي د تنخوا څښتن به شي او زموږ دمه به پرې جوړه شي. دې خبرو به تل هغه دې ته هڅاوه چې بېکاره وخت تېر نه کړي. د پوهنتون په ازموینه کې به هر کال لومړی او دوهمه نمره کامیابېده. په ژمنیو رخصتیو کې به په خوارۍ او مزدورۍ پسې ورک و چې کومه روپۍ وګټي، یا به پنجاب ته ورک و او یا کوم بل لوري ته. له هېڅ کاره یې مخ نه اړاوه، خپله خواري یې ژړله، ځکه هغه به ویل چې باید ځان د کورنۍ د اوږو پیټی نه کړي، خپله خرچه باید په خپله وګټي. زرغون به چې کله په مزدورۍ پسې ووت نو هېڅ فکر به دې نه کاوه چې دی د پوهنتون محصل وي، ځکه هر کار ته به یې لاس اچاوه، نه یې ستړیا پیژندله او نه یې زړه ورته تنګاوه. د زرغون له بخته پوهنتون هم لیلیه نه لرله، ځکه دا هغه مهال و چې کابل نوی طالبانو نیولی و. د پوهنتون وضعیت د تیرو جګړو او د طالبانو د نه پاملرنې له امله ډېر خراب و. لیلیه هم ړنګه بنګه او تپه تیاره وه. د غړپ اوبو او برېښنا درک هم پکې نه و. د کړکیو ښیښې هم ټولې ماتې وې. ځینو ښیښو ته یې پلاستیکونه لګېدلي وه. د لیلې په خونو کې یو څو خیرنې او په وینو ککړې توشکې پرتې وې. زرغون ته دا هم غنیمت وې، ځکه بې له هغې نه ډېر د ناز کالي اغوستي وو او نه یې ډېر د مینې خواړه خوړلي وو. زرغون به ډېر کله ځان په نیمه ګېډه ساته. ډېر وخت به یې سپوره ډوډۍ واخیسته او د لیلې شاته میداني کې به یې خوړله، او کله ناکله به یې په ځان ناوخته کړه، او چې کله به د کوټې ملګرو ورته د ډوډۍ ست وکړه نو ده به ویل ما ډوډۍ خوړلې. هماغسې نهر به ویده شو. د پوهنتون په وروستي کال ورته ورور وویل زرغونه دا دی که خدای کول پوهنتون دې هم پای ته ورساوه نو اوس مې زړه دی چې کور درته ودان کړم. زرغون د دې خبرې په اورېدو سره لږه شیبه له شرمه سر ښکته واچوه. بیا یې ورور په اوږه لاس ورکېښود. زرغونه ولې غلی شوې؟ ووایه، که ستا څوک په نظر کې وي نو موږ ته یې وښایه، موږ به خپله خواري پرې وکړو، جرګه به ور واستوو، ګوند دې راضي شي، او که نه نو موږ به څوک درته خوښه کړو. زرغون شونډې سره بیرته کړې. نه، اوس به له دې تیر شو چې پوهنتون مې بشپړ شو او کوم کار مار هم وشو نو بیا به له هغې مخې ګورو. ورور یې په خندا ورته وویل زرغونه ته پردی خور او لور کول خو هم اسانه نه دي،
زه وایم که یو څوک دې موږ ته راښودلی وای نو تا به پوهنتون ویلی او موږ به تر هغې د هغه کورنۍ درغږولې وه. ځکه ایله یې په یوه کال کې راضي کړو. زرغون: نه نو تاسو مې دا نه لورېږي چې زما دپاره یو کال چاته احتیاج تیر کړی. خدای مهربانه ده چې پوهنتون خلاص شي او مخه مو یوه شي، ګوندې خدای هر څه اسانه کړي. ورور یې همدا ورسره ومنله. د پوهنتون وروستی کال په زرغون د سترګو په رپ کې تیر شو، ځکه مونوګراف یې چې تر څو بشپړاوه نو کلنۍ ازموینې را رسېدلې وې. ازموینې یې ورکړې او د وروستۍ ازموینې په ورځ د پوهنتون استادانو ورته وویل پوهنتون په پام کې لري چې د فراغت غونډه ولمانځي چې په دې غونډه کې به یوازې تر 3 نمرګانو پورې ډالۍ او ستاینلیکونه ورکول کیږي او دا غونډه د ټول پوهنتون په کچه ده. هر څوک کولی شي پلرونه، دوستان او نور کسان راوبولي. زرغون زړه نازړه و چې کله پاکستان څخه خپل مشر رور راوغواړي نه د خدای بلا روپۍ ځینې لګیږي چې هغه یې د کور د یوې میاشتې لګښت پوره کوي، نو ځکه یې دغه بې ځایه لګښت او تکلیف پرې ونه لوري او د فراغت غونډې ته یې راونه باله. درېیمه ورځ د پوهنتون تالار ډک شو. دومره خلک راغلي وو چې د تالار په وروستۍ برخه کې ځینې خلک ولاړ وو. لوړپوړي طالب چارواکي د تالار په لومړي کتار کې ناست وه. د سهار په څه باندې 9 بجو ویان د نحمده ونصلي علی رسوله الکریم په ویلو سره غونډه پیل کړه. وروسته یې د کابل پوهنتون رئیس ته بلنه ورکړه. د کابل پوهنتون رئیس چې غټه ژیړه پګړۍ پر سر وه سټیج ته راغی. لږه شبکۍ یې سترګې پټې کړې او غلی ولاړ و. تسبیح یې جب ته کړې او د غاړې له تازه کولو وروسته یې په اعوذ بالله خبرې پیل کړې. ناستو او راغلو میلمنو ته یې ښه راغلاست ووایه. فارغ محصلین خپل راتلونکو دندو او مسؤلیتونو ته وهڅول. هغه په خپلو خبرو کې څو ځله تکرار کړه چې دا وران او ویجاړ وطن تاسو ته اړتیا لري. څنګه چې ستاسو کورنۍ تاسو ته په تمه دي نو همداسې دا وطن کونډې او یتیمان هم ستاسو کار او زیار ته سترګې په لار دي. د رئیس له وینا وروسته ویان سټیج ته ودرېد او ټولو ته یې کړه چې موږ په وار سره تر 3 نمرې پورې د هر محصل نوم اخلو او د چا نوم مو چې اخیست نو هغه به د سټیج مخې ته راځي. د ستاینلیک او ډالۍ تر اخیستلو وروسته به بیرته منظم په خپل ځای کې کینی او که څوک غواړي چې ګلان په غاړه کې ور واچوي نو هغوی د هم دغې یوې غاړې ته ودرېږي او د نظم خیال دې وساتي. د طب پوهنځي لومړی، 2 او 3 نمرګان یې په وار سره سټیج ته ور وغوښتل. خپل ستاینلیکونه او ډالۍ یې واخیستل.